دا تپوس ما کړه چې چا پسې خراب یم دا تپوس ما کړه چې چا پسې خراب یم تا ته پته ده چې تا پسې خراب یم دا تپوس ما کړه چې چا پسې خراب یم تا ته پته ده چې تا پسې خراب یم نانا زه په هر یو ښکلي پسې نه مرم نانا زه په هر یو ښکلي پسې نه مرم زه د ښکلو په باچا پسې خراب یم مننه نانا زه په هر یو ښکلي پسې نه مرم زه د ښکلو په باچا پسې خراب یم خو نن بیخي ګزاره نه کېږي ملګریا نن بیخي ګزاره نه کېږي ملګریا نن په ایمان نن په رښتیا پسې خراب یم نن بیخي ګزاره نه کېږي ملګریا په ایمان نن په رښتیا پسې خراب یم و لکه ساس کې د باران څوک رانه ورک دی لکه ساس کې د باران څوک رانه ورک دی لکه ونه د صحرا پسې خراب یم مننه په یو خوا د مینې اور بل خوا یخني وه په یو خوا د مینې اور بل خوا یخني وه څه نږدې نږدې په واورو کې ولاړ و او د ستا ځان مې ترېدلې د یخنۍ نه د ستا ځان مې ترېدلې د یخنۍ نه زه خولې خولې په واورو کې ولاړ و ګرانو مینوالو سلامونه ستړي مشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ آریان داور یم او خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په یوروپ کې دي داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو خو لکه نن داسې نه ده نن زموږ سره په سکرین چې تاسو کوم یو شخصیت ګورئ دا به په دویم ځل تاسو ګورئ د سره مې یو ځل مخکې هم ما د هندارې پروګرام مرکه کړې وه خو زموږ مینهوالو دا مینه وه چې زه یو ځل بیا دته راوستلم او ډېرو کتونکو او ډېرو مینهوالو به ما ته په میسنجر په فیسبوک په واتساپ باندې دا بار بار میسیجونه کول چې آیا تاسو لاړ شئ او بلال مسترب سره دویمه مرکه هم وکړئ نو په دا خاطر زه نن راغلی یم د شمالي وزیرستان میرلی علاقې ته ایپی کلي ته بلال مسترب څنګ ته راغلی یم په دویم ځل بلال مسترب صاحب په هنداره پروګرام کې تاسو ته مینه او هرکلی وایم مننه آریان صاحب ډیره مننه بلال مسترب صاحب لکه څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما دا وویل چې د ډیرو د مینهوالو د مینې د وجې زه دې ځای ته یو ځل بیا د ستاسو څنګ ته راغلی یم آیا تاسو به د دی مینې ته په کوم نظر سره ګورئ آریان صاحب څومره شاعران چې دي د ځان ته شاعري نه کوي د نورو کسانو دپاره کوي نورو خلکو ته کوي ولس ته کوي او همدغه خلک دي چې تی دلته راوستې د دوی مینه ده موږ د دوی مینې ته ډېر په درانه نظر ګورو ډېره مننه وخت مو نه نیسم بلال مسترب صاحب او د مینهوالو هم د غزل سره ډیره زیاته مینه ده زموږ مینهوالو ته مو که خپل غزل ډالۍ کړل نو دا به ډیره ښه وي مننه غزل مطلع غرض دو که خوندوره که بې خونده زندگی تیروم که خوندوره که بې خونده زندگی تیروم هیڅ خبر نه یم له ژونده زندگی تیروم شعر دا دستا وصال دی په مثال لکه اوبه جانانا دستا وصال دی په مثال لکه اوبه جانانا او زما مثال د اوبو ژرنده زندگی تیروم ما بندیزونه د سماجي سارولې نشي ما بندیزونه د سماجي سارولې نشي زه د دې هر څه نه بلنده زندگی تیروم مننه مینه کومه مینه اخلم او مینه پلورم ډاکټر صاحب مینه کومه مینه اخلم او مینه پلورم دا مې روزګار دی دا مې دنده زندگی تیروم مننه او شعر دا تا چې نیولی یم داسې د هجران لمبو ته تا چې نیولی یم داسې د هجران لمبو ته للیه خود به تنده زندگی تیروم په دا امید چې کون دی په نصیب مې شته په دا امید چې کون دی په نصیب مې شته ای د لیلا سپینه مړونده زندگی تیروم مننه په دا امید چې کون دی په نصیب مې شته ای د لیلا سپینه مړونده زندگی تیروم و د بدمنۍ د لاسه کور نه بهر نه راوځم د بدمنۍ د لاسه کور نه بهر نه راوځم داړه مې ځان پسې دا بنده زندگی تیروم مننه د بدمنۍ د لاسه کور نه بهر نه راوځم داړه مې ځان پسې د بنده زندگی تیروم مقتادو دستا د زلفو په تارونو باندیوان مسترب دستا د زلفو په تارونو باندیوان مسترب د عنکبوت غوندې ځوړنده زندگی تیروم
مننه مننه. نور به سره کوئ. بل یو غزل ده، غزل نه مخکې شعرونه دي ډاکټر صاحبه، وایي چې ژوندی وي ضمیر غلامي نه کړي، چې ژوندی وي ضمیر غلامي نه کړي، پښو کې نه غواړي زنځیر غلامي نه کړي، و د همت په زور خپل تقدیر بدل کړي، د همت په زور خپل تقدیر بدل کړي، ځنه خلک د تقدیر غلامي نه کړي. مننه مننه. د همت په زور خپل تقدیر بدل کړي، ځنه خلک د تقدیر غلامي نه کړي، او د جابر او د ظالم مخ ته ولاړ دی، د جابر او د ظالم مخ ته ولاړ دی، یو سړی لکه پامیر غلامي نه کړي. مننه مننه. د جابر او د ظالم مخ ته ولاړ دی، یو سړی لکه پامیر غلامي نه کړي. مننه مننه. غزل مطلع عرض دو. دا تپوس ما کړه چې چا پسې خراب یم، دا تپوس ما کړه چې چا پسې خراب یم، تا ته پته ده چې تا پسې خراب یم. مننه مننه. دا تپوس ما کړه چې چا پسې خراب یم، تا ته پته ده چې تا پسې خراب یم. نانا زه په هر یو ښکلي پسې نه مرم، نانا زه په هر یو ښکلي پسې نه مرم، زه د ښکلو په باچا پسې خراب یم. مننه مننه. نانا زه په هر یو ښکلي پسې نه مرم، زه د ښکلو په باچا پسې خراب یم. خو نن بیخي ګزاره نه کېږي ملګریا، نن بیخي ګزاره نه کېږي ملګریا، نن په ایمان نن پر اختیا پسې خراب یم، نن بیخي ګزاره نه کېږي ملګریا، په ایمان نن پر اختیا پسې خراب یم. و لکه ساس کې د باران څوک رانه ورک دی، لکه ساس کې د باران څوک رانه ورک دی، لکه ونه د صحرا پسې خراب یم. مننه مننه. او پیره نور د بچ کېدو امکان مې نشته، پیره نور د بچ کېدو امکان مې نشته، پیره ما کوه دعا پسې خراب یم. مقتدو زه د مینې کیمیاګر یم مضطربه، زه د مینې کیمیاګر یم مضطربه، زه د مینې په کیمیا پسې خراب یم. مننه مننه. مضطرب صاحب آخري دوه غزل به سره شریکوئ، بیا به خپله مرکه راغونډوو. اچھا ما صحیح ده. یو ډاکټر صاحب داسې لنډ بهر غزل ده. حق ویل چې نه کوې، حق ویل چې نه کوې، ژبه باندې څه کوې، حق ویل چې نه کوې، ژبه باندې څه کوې، هر مازدیګر ما وژنې، هره ورځ رانجه کوې، هر مازدیګر ما وژنې، هره ورځ رانجه کوې، او ځان ته محافظ وایې ټول قتلونه ته کوې، ځان ته محافظ وایې ټول قتلونه ته کوې. ون سلامن زړه واخله، ون سلامن زړه واخله، څه خواږه کاته کوې، څوک در سره بد کوي چا سره ته ښه کوې، څوک در سره بد کوي چا سره ته ښه کوې. ګرانه د مسکا مرهم ته به مې په زړه کوې، ګرانه د مسکا مرهم ته به مې په زړه کوې. زنه پښې دې نیسمه، زنه پښې دې نیسمه، نن به راته ښه کوې. خود به مضطرب یې ته ژوند په تناره کوې، خود به مضطرب یې ته ژوند په تناره کوې. مننه. یو بل غزل ده مخکې چېرته ویله شوه ده، خو بیا هم شوې بې آهنګه په چا ښه نه لګې، شوې بې آهنګه په چا ښه نه لګې، د تورې شړنګه په چا ښه نه لګې، شوې بې آهنګه په چا ښه نه لګې، د تورې شړنګه په چا ښه نه لګې. د پښتونخوا مدنیات تا خوړلي، د پښتونخوا مدنیات تا خوړلي، توره ناهنګه په چا ښه نه لګې، د پښتونخوا مدنیات تا خوړلي، توره ناهنګه په چا ښه نه لګې. د هر یو ښکلي په سینه زنګېږې، د هر یو ښکلي په سینه زنګېږې، زار شم لونګه په چا ښه نه لګې. مننه مننه. د هر یو ښکلي په سینه زنګېږې، زار شم لونګه په چا ښه نه لګې. و تا د یاران په نیمه لار پرېښي، تا د یاران په نیمه لار پرېښي، یاره بې ننګه په چا ښه نه لګې. و ادم غنم پسې جنت پرېښی و، ادم غنم پسې جنت پرېښی و، ته غنم رنګه په چا ښه نه لګې. مننه مننه. ادم غنم پسې جنت پرېښی و، ته غنم رنګه په چا ښه نه لګې. و تا دي تور کړي د دې خلکو زړونه، تا دي تور کړي د دې خلکو زړونه، د کرکې زنګه په چا ښه نه لګې. تا دي تور کړي د دې خلکو زړونه، د کرکې زنګه په چا ښه نه لګې. و ته بربادي یې هر چا وپېژندې، ته بربادي یې هر چا وپېژندې، ورکېږه جنګه په چا ښه نه لګې. ته بربادي یې هر چا وپېژندې، ورکېږه جنګه په چا ښه نه لګې. مقتدو ته مضطربه د ولس شاعر یې، ته مضطربه د ولس شاعر یې، نو ته به څنګه په چا ښه نه لګې. مننه مننه.
ډیر زبردست مسترب صاحب. زمونږ د هندارې په پروګرام کې په دویم ځل زمونږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ ځوان کول ته هغې داسې هغې پیغام ده زما چې کلم و کتاب لاسته کړئ، یو کلم و کتاب سره مینه ولرئ او د یو بل سره کرکې نفرتونو نه بیخي کرکه وکړئ، د کرکې نفرتونو نه بیخي کرکه وکړئ او د یو بل سره مینه او خوراکئ، مینه وکړئ. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و بلال مسترب صاحب چې په دویم ځل مونږ د ده سره مرکه وکړه، د ده شعرونه او پیغام مو په دویم ځل واورېدلو. هغه بله اوله مرکه هم زمونږ په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب چینل د بلال مسترب صاحب اوله مرکه خوندي ده. هلته تاسو د ده د پیژندګلۍ په اړه او د ادبي هلو ځلو په اړه هغې مرکې نه تاسو استفاده کولی شئ. اوس د پروګرام په آخر کې ما اریان داور ته او زما خپل کیمرامین سید انور امیر ته راکړئ اجازت. د خدای په امان. ډیره مننه.